آزاد مول پردیو کړي کنه مکړي وطن تبریک دی استقلال ختم جګړه څلويخت کله. د افغانستان ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی پیرزیونه مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به له بشپړې روغتیا څخه برخمن وئ. ټول هیواد د سنبلې میاشتې د نهمې په درشل کې د خپلواکۍ ترانې وایي. د میدان وردګو واټونه او کوڅې هم د خپلواکۍ په رنګونو معطر دي. زه رفیع الله ارمان یم. د سنبلې نهمه زموږ په هیواد کې یوه بله پرتمینه ورځ ده. دغه ریپورټ مو په میدان وردګ ولایت کې همدغې ورځې ته ځانګړی کړی دی. هیله ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ. په دې ولایت کې د سنبلې د نهمې په تړاو د خلکو نظرونه، احساسات، خوښۍ له تاسو سره شریکوو او همداراز 20 کلنې جهادي مبارزې ته هم تم کیږو. دلته په دې ریپورټ کې مو د بیا رغونې چارو ته هم ځای ورکړی دی. له موږ سره پاتې شئ. بې کفنه بې دیدانه تر تورو خاورو لاندې، بې کفنه بې دیدانه آزاد مو له پردیو کړی کنه مکړی وطن تبریک دی استقلال ختمه جګړه څلويخت کلانه له غرونو. اولا خود در افغانستان در سرتاسر افغانستان امنیت تامین است، جنگ نیست، اختطاف نیست، آدم رباهی نیست، امنیت کاملا سراسر تامین است. ما از امارت اسلامی خود تشکر میکنیم که دیگه هم اضافه تر امنیت از افغانستان سراسری بسازه. کله چې امریکایان ووتل لغه نه را پدې خوا اشغال او ګډوډي او مشکلات ختم سول. اوس دغه پروژې دي یا د سړکونه دي ان شاء الله مخکې ډیر ګډوډ و، اوس ان شاء الله ټول ډیر ښه سیستم روان ده. د سړک په باره کې سړکونه ډیر ښایسته جوړیږي، درګرد کار روان ده، ګډوډي ختمه ده، مشکل ختم دي. نو ان شاء الله په وخت سره به ټول شي سم سي سره ان شاء الله. د آبادۍ په نامه شاوخوا 48 هیوادونه دلته راغلي وو، خو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دلته له ورانیو پرته بل هیڅ نه تر سترګو کیږي. د همدغه وران کور کیسه عبدالحمید ماما راته کوي. خب گفتی خانه ای است؟ نه اینجا خانه که ما داریم اینجا در 20 سال من شما بود کنیم پوستا مادنی پوستا انداخت من از خانه کشید که در از خانه ترکیه شد برو که تو کمک بشه. خانه ما خودم جور بود، خانه ما آرام آرامی بود، جور بود، خانه بشتا بدیم زندگی پیش میبردیم، نمیشه کار غریبی خود میکردیم. یعنی نمیشه پوستا که ما داریم منطقه دیوانم پوستا را انداخت، یعنی نمیشه ما بغل سر بگیم این منطقه پوستا را انداخت، مرا گفت از این خانه تو باید بری که ما سیاسرای که ما آزاد میشه باید تو برای. حالا ما فکر کردیم که حالا سیاسرای ما خلاص نزدیک پست است، برام آمدیم یک چیز سیاستشون بود، یک چیزی ما از جان خود ترسیدیم، از پیش فرار کردیم، برام آمدیم در کابل رفتیم. بس یک 4-5 سال پستی از این دولت بود که ما کمک کنیم بدر ما خواهرها بیچاره‌اش نمیکلی دیگه منطقه دیگه این اولترین خانه نمیست که ما زیر بمبار شده ای. ولا کورونه خو زکه ډیر روان شو دلته. چیرته پوستا و چیرته نږدې پوستې ته کورونه و. زیاتره ځایونه وران شو. حتی زیاتره کورو ته د خپل ورونه واچوله. لدې چې ماین ورته کې دی بمبارد کې ور ورته واچو. حتی د ما خپل کورونه دوه وطاقونه مې درلود، دواړه یې وسوځول راته ور یې وراچولی و. نو داسې ورانه یې ډېر وکړندې والا ډېر خرابه یې وکړ. امریکا کدام آبادی کرد؟ کی آبادی کرده؟ حتی خودشان که زندگی میکردن جای بر خود جور میکرد از تخته، موانع جور پر میکردن از خاک. وادی که رفتن هیچ کدی صفر برابر شد. حال دمی تمام افغانستان نشان بده کدام مکتب جور کرده، شفاخانه جور کرده، کدام کلینیک جور کرده، هیچ چیز جور نکرده. کمکشان در چی بود؟ کمکشان در سلاح بود، در مرمی بود، نفرکشی بود، تجارت نفر بود، دیگه کدام چیز نداشت. دا یوازې د عبدالحمید کور نه دی چې لوټه لوټه پروت دی. که مو له کابله کندهار ته په دې اوږده لاره سفر کړی وي نو ضرور به مو د دغې لویې لارې دواړو غاړو ته وران او ویجاړ کلي هم لیدلي وي چې په دیوالونو یې د ظالمو مرمیو خالونه له جګړې درنې درنې ګیلې لري. دلته د سیدآباد ولسوالۍ ملیخیلو کلي ته تم کیږو. دغه کلی لومړی د جګړې ډګر بیا په بشپړ ډول له خاورو سره خاورې شو او د دې کلي ډېرې دنګې ځوانۍ د نننۍ ورځې په ارمان د لحد مېلمنې شوې. دو کلي کې خو کومه غمیزه زه تاته وښیم چې بدو کې نه دي تېر شوي که نه، د شهیدانو غمیزه زه درته وښیم چې بدو کې څومره شهیدان شوي دي، اړنګوالي غمیزه درته وښیم چې بدو کې څومره
هغه ړنګ شوي دي، کورونه ړنګ شوي دي، څوره بې سرپناه شوي دي او څوره د مالدارۍ او د زراعت او د دونه خلاص شوي دي. نو دا خو زښته ډېر مشکلات په دو کلي باندې چې تېر شوي دي. خو دا خو ټول امریکایانو وران کړی دی، پوه شوې. دا د امریکایانو په ظلمو باندې وران شوی کلی دی، امریکایانو بلدوزر کړی. شاید تاسو به هغه کورونه لیدلي وي، په هغو کې به تاسو فلم بردارۍ کړي وي. داسې نه چې یا د کلنګ په واسطه یا د بل په واسطه باندې ړنګ کړی، بالاخره بلدوزر یې کې چلولي دي، بلدوزر کړي دي. موږ ټول کورونه یې هوار کړي دي او داسې چې ورته ګورې دغه کورونه چې وینې دغلته په دغو ځای کې بیس دی، دلته بیس و، د دغو بیس نه ذاتي نن یې دو کور ته پلمه جوړوله چې دا د دونه په ما باندې پیرونه کېدل، سبا یو ته دغه یې ټول کار ته وران کړل، پوه شوې. یعنې دا یې ټول وران کړي دي. دا بیس و، برسېره بل بیس و ذاتي. خو کله یې داسې کا چې د مقصد د استوګنې کورونه بیخي بالکل کم کې پاتې دي. اول خو ونه کې ځکه چې هغه څوک یې په خپله باندې ړنګ کړل، اخر ړنګ کړل، نور یې د مرمیو په واسطه باندې ټول ړنګ کړل. زه مسعود حبیبي یم، د ملي خیر د کلي اوسېدونکی یم. تقریبا دغه 20 کاله 13 کاله کېږي دغه کلی په دو وحشت باندې ړنګ شو او امریکایانو ډېر ظلمونه پکې وکړل. تېر دولت هم نظام هم راغلل په دو کلي کې بیسونه جوړ کړل، د خلکو کورونه یې ړنګ کړل، واړول او کوم دستک او دروازې هغه نور کړکۍ او دغه شیان ټول د ځانه څخه یې وړل. تقریبا د 13 کاله کې په دو کلي کې دغه جنګونه شوي دي، ډېر ړنګ شو. 600 کوره کلی و، دا ټول د ده مهاجر شول، څوک کابل ته ولاړل، څوک غزني ته ولاړل او هغه خلک چې بې وسه دي، وس نه لري، هغه بعضې کورونه دلته شته. تقریبا یو 18 کورو پورې دلته خلک ژوند کو او نور دا کلی دی تقریبا ټول ړنګ شو. د جګړې دغه خونړي ښامار د کلیو په ورانولو هم بسنه ونه کړه. د دغو ړنګو مینو اوسېدونکو کروندې هم په بم او بارودو لولپه شوې. دو خلکو خو دلته داسې وحشتونه وکړل چې د دغو سپینکي د سر دلته یې ذکیه کېښی وو. دغو منطقه کې چې د موږ به نه ښځې ته ګرځېدا شوی او نه به په فصلو کې مالونه ته ګرځېدا شوی. ډېر جنایتونه یې وکړل، حتی مالونه یې ولګېدل، ښځې ولګېدې، واړه وړکي ولګېدل. ډله ییزې وژنې د همدغه جګړې یوه بله بشر دوستانه چاره او اصول وو. دلته به یوازې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ د نومورکو په یاد څو شېبې د دې خلکو فریاد ته غوږ شو. دلته خو د امریکایانو یو بیس پروت و په دا کوز ولسوالۍ کې، بیا دې و داسې یو وحشي ظلمونه کول، دغه داخلي امریکایان مو سره ملګري وو. بیا به د شپې راتللې د خلکو په کورو باندې چاپې وهلې، خلک یې له کورو ایستله او بول به بیس ته، بیا په بیس کې به ډېر وخت ساتلی، بیا بعد لغه په شهادت رسولی، بیا به راوړلې په د مختلفو ساحو کې اچولې. له هغې جملې نه یو نفر د مرکز د میدان و په نامه د نصرت باندې، هغه بیچاره یې له کوره راویستلی و، بیا یې بیس ته بولی و، ماته په شهادت رسولی و. بیا بر یو پول د کریمداد په نامه باندې دې کې اچولی و. 2 کسان نور له کوره یې وویستلی، یو زوی و یو پلار و، هغه یې هم څو ورځې ورسره بندیان و، بیا یې په شهادت باندې ورسولی. هغه یې ویوړلی د خانجانخیلو یو منطقه د رغنه راکوز دلته یې واچولی. بیا سبایي کې د موږ سپین ږیري خلک ورغلل، دا مړي یې پیدا کړل، پسې راوړل، دفن هم کړل. او څو شهیدان نور چې د موږ د منطقو د برې منطقو د دغه مختلفو ژیو بیا په بیس کې وزري و، ډېر په ناتار مرګ یې وزري و، ډېر بې رحمانه باندې وزري و. بیا یې په تورو خلطو کې سره اچولي و، په پلاستیکو کې بیا یې ښخ کړي و. چاپې به یې غورځولې، خلو کې وزلي دي. نو کوم چې د پورته هم کړي دي، خواته هم کړي دي. دوی به پیاده و، تیارې افسر وې. په موږ باندې ډېر سخت ظلمونه سوي دي و خلکو لاس. پښتو متل دی چې وایي په تیارو پسې ضرور رڼا راځي او د صبر میوه خوږه وي. دا د 2 کاله پوره شول چې نور د چا د کور ډیوه په جبر او ستم نه ده مړه شوې او د هغې شپې سهار راورسید چې 20 کاله یې د مړو څراغونو په درشل کې د سبا انتظار کېده. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته میدان ښار بازار چوک ته څیرمه په پارک کې ځینې ځوانان ناست دي. د دوی سره هم خبرې اترې لرو. ګورو چې دوی د سنبلې د 9مې په تړاو څه ویل لري له موږ سره. سلام، مننه چې وخت راکړ، ځان ته معرفي کړه. وعلیکم السلام. اول تاسو ته، بیا ستاسو همکار ته او بیا ستاسو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. علیکم سلام، مننه. د سنبلې 9مه ده او په همدې ورځ افغانستان یو ځل بیا خپلواک شو او وروستی امریکایي پوځي هم له دې ځای نه بهر شو. په دې تړاو مو خپله خوشحالي، خپل اظهارات او احساسات را سره شریک کړئ. 9مې سمبولي کومه چې د امریکایي د اشغالګرو څخه د ازادۍ ورځ ده،
یعنی زه بیخي بېحده خوشحاله یم ځکه چې یو خو په هغه وخت کې مونږ نشو کولی په آزاد ډول یو چېرته لاړ شو یعنې بیخي اشغال لاندې و خلک وایي آزاد خو نه آزاد نه و په هغه وخت کې د اشغال لاندې و او اوس چې اسلامي امارت راغی شکر الحمدلله په هر ځای کې ازادي ده او ټول ځوانان ټول ماشومان ان تر دې په حده پورې ماشومان ځوانان ټول خوشحاله له دې ورځې نه ځکه دغه ورځ وه چې افغانستان یو خپلواکه هیواد کو د طالبانو په واسطه باندې او یعنی زه خپله درته وایم زه ډېر بېحده بیخي خوشحاله یم یعنې خپله خوشحالي په خوله باندې درته نشم راوستی چې خوشحاله ډېره مننه دا راته ووایي چې هغه وخت کې چې اشغال و دلته امریکایان ول د هغې وخت یوه خاطره را سره شریکه کړئ څنګه وضعیت و ویل کېږي دوی د آبادۍ لپاره راغلي وو تاسو یې د آبادۍ کوم سرک لیدلی که نه دی لیدلی نه دا یعنی دا صرف د سیاستوالو هغه خبرې دي چې صرف موږ ته راوړاندې کوي نور هېڅ داسې څه هغه نه و چې هغوی زموږ د ازادۍ لپاره یا زموږ د وطن د آبادېدو لپاره کار کړی ځکه تاسو خو ولیدل چې اخرې ورځ باندې وتل هغوی هغه ټانګونه هغه کوم رادارونه چې موږ درلودل یعنې هغه یې څنګه خراب کړل یعنې دې نه معلومیږي چې هغوی زموږ د ازادۍ لپاره نه و راغلي بلکې هغوی د دې لپاره راغلي و چې هېواد نور هم خرابه کړي یعنې تاسو ولیدل چې زیاتره قانونه یعنې مونږ زیاتره مشرانو نه اورېدلي هغوی په خپل سترګو لیدلي چې زیاتره ځایونه یې ښه کاڼي یعنې قیمتي کاڼي باسل او بل دا خبره چې هغوی چې راغلي وو صحیح ده د دې لپاره به راغلي وو چې ویلې مونږ دا وطن جوړوو درته خو نه هغوی دا وطن جوړ نه که بلکې نور هم خراب کو او اسلامي امارات شکر الحمدلله ډېر تر خوشحاله یو چې یو خپلواکه دولت هم ده هغه د بیا رغونې یعنې بیرته د جوړېدو لپاره ډېر زیات کارونه وکړل یو خو تاسو وینئ خپله دا میدان کې یعنې اوس دا میدان ته سړک را رسېدلی یعنې هغه جوړوي یو خو یې دا سول یعنې نور داسې خو دوی چې دا په هغه ډول یعنې اوس کوشش کوي چې اوبه ترې ټولې راتاوي کړي یو هغه شو یعنې که اوبه راتاوي سي حاصلخیزه ځمکې یعنې ځینې داسې ځمکې موږ لرو چې هغه نه د اوبو د کمبود سره مخ دي د اوبو کمبود سره مخ دي نو ځکه موږ پکې حاصلات نشو کرلی نو که چېرته هغه راتاوي کړي یو خو به دا ښه شي چې موږ ځمکې حاصلخیزه ځمکې به زیات سي او بل موږ یعنې غنم نور شیان که دلته وکړو نور هېوادو ته به محتاجه نه یو یعنې دا د اسلامي امارت یو بله لاسته راوړنه ده د بریالیتوب په هغه کې او د ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې مونږ یې په آزاد ډول نړیوالو ته ور وپېژندلو ډېره زیاته مننه له مفصلو خبرو نه مو د افغانستان ملي ټلویزیون مایک کامره ستاسو چوپړ کې دي که یو ځانګړی پیغام هېوادوالو ته لرئ هېوادوالو ته زما دا پیغام ده چې نور دغه نفرت کرکه جنگ دغه لرې کوي له منځه دې نه څه نه جوړېږي دا 40 کاله 42 کاله ان تر دې پورې 43 همداسې رسېږي 40 نه جګ یعنې 43 کالو پورې رسېږي مونږ په جنګ کې تېر کړی یعنې مونږ کومه غټه لاسته راوړنه نه لرو خو که چېرته مونږ په ورورګلوۍ یو بل ته لاسونه ورکو یو بل ته مټې ورکو یو بل سره اوږه په اوږه ودرېږو انشاءالله زه دا باور لرم چې دا هېواد به زر تر زره آباد او د پرمختګ په لور روان شي او داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولري چې بیخي یعنې افغانستان له دې مخکې هغه لاسته راوړنې ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو زموږ دا خپرونه دوام لري له موږ سره ملتیا وکړئ تر دې دمه مو چې را سره ملتیا کړې ډېره زیاته مننه له موږ سره واوسېږئ تر ټولو ډیره مخلصانه خو لا دا ده چې د اشغال د خاتمې پاسداران د خپلو ستړیو ربړو بېخوبیو او ناقراره شپو احسان په چا نه کوي او وایي دا وطن یې ایمان دی جانان دی او بیا رغول یې لا هم ارمان دی موږ د ولس سره واده کړې وه چې الحمدلله موږ به په افغانستان کې اسلامي نظام راولو هغه مو راوست امنیت راولو هغه امنیت مو الحمدلله راوست استقلال د آزادۍ وعده مو ورسره کړې وه هغه مو راوستله ورسره د اتفاق او د اتحاد او د بیا رغونې وعده مو ورسره کړې وه نو انشاءالله موږ ټول کوشش کوو ټول وزارتونه ټول ادارې په دغه کوشش کې دي چې دغه افغانستان بیا څنګه ورغوي نو تاسې وینئ چې دا عمده سرکونه دغه ډېر بنیادي سرکونه چې دي چې ټولو جنوبي ولایاتو ته ګوره دغه سرک تللی له کابل څخه په دې باندې ډېر تیز کار روان ده همدارنګه د سالنګ پروژه ده چې ټول شمال ورسره وصل کېږي په هغه باندې
باندې کار روان ده او تاسې په مخ کې ده چې په دغه ولایت کې دا اوس د بیا رغونې څومره کارونه روان دي، که د ولایت دیوالونه دي او همدغه رقم دروازې دي یا دا رقم چوکونه دي، بنیادي پلچکونه دي، سرکونه دي، په ټولو باندې الحمدلله کار روان دی. د استقلال ختمه جګړه 40 کلانه له غرونو او هوارې نه دې وکوه پوښتنه په څومره قربانیو دې موږ وکړله ساتانه په څومره قربانیو دې موږ وکړله. ازادي بیا یو شاعر په خپلو تورو کې داسې پیلې ده: ازادي د مورکۍ مینه، ازادي له سولې سپینه، ازادي د مور نازونه، ازادي د شهید وینه، ازادي د مور دعا ده له دعا نه را پیدا ده، ازادي د ژوند مفهوم دی، ازادي د روح تړون دی، یوه سجده د عبادت ده د جنت په لوري یون دی. چې دې څومره بچتان سپېله نشول تر تورو خاورو لاندې بې کفنه بې دیدانه تر تورو خاورو. د خپلواکۍ امدا امتیاز دی چې خلک په ډاډه زړه په پارکونو کې میلې ترسره کوي. زموږ د نن ورځې ریپورټ چې د سنبلې 9 ته مو ځانګړی کړی و همدومره و. له خپل ګران همکار وحید الله سیدي نه هم مننه کوم چې د ریپورټ په چمتو کولو کې را سره ستړیاوې وګاللې. ته یوې بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو چوپړ ته حاضرېږو، لوی خدای ته امانت سپارو. هر چیرته چې یاست آزاده او خپلواک دې اوسېږئ. په څومره قربانیو دې موږ وکړله ساتانه سنت مو د یوسف او د مکې یاد مو ژوندی کړ قدرت ومره ور ورور ته مو وکړله بخانه چې برک څوک درته ګوري دواړه